بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلی. محترمین یو محترم رو دا پښتنه کړی ده کچېرې چا د اخترې دپاره یو څاروی حیوان اخیستی و، پسه یا غویی د اخترې په نیت یې اخیستی و، او بیا هغه خرڅاوي د هغه په بدله کې بل اخترې یا بل حیوان اخیستل وغوښتي، نو د ده دپاره دا بدلول جایز دی او که نه دی؟ محترمینو کچېرې هغه دویم څه اخترې دویم حیوان پسه د هغه اول څه ګران و خو هېڅ مشکل نشته، کچېرې دا دویم ارزانه و نو چې څونه فرق یې په مابینځ کې راغلی هغه د فرق چې کومې پیسې دي هغه به صدقه کوي. یعنې اول دپاره د اخترې په اول وا د اخترې په نیت باندې تا پسه رانیولی په 10,000 روپۍ، اوس هغه بدلول غواړي که دې چېرې په 10,000 به پسو باندې بدل کړي یا دې دا خرڅ کړي په 10,000 دې بل پسه رانیوي خو ټیک دي، یا په 11,000 په 12,000. او که چېرې تا هغه اول پسه په 10,000 رانیولی وي بیا دې هغه راواخلې په 9,000 والا دې بدل کړي، دې په 8,000 والا بدل کړي، یا دې دا خرڅ کړي په 10,000 بل دې په 8,000 رانیوي، نو دا کوم پیسې چې په مابینځ کې کمې شوې دا 1,000 2,000 دا به بیا صدقه کوي. په حواله سره دا فتاوی هندیه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 294 البحر 1 جلد نمبر 8 صفحه نمبر 115 او دا غرنګه د قرباني د مسایلو انسایکلوپیډیا صفحه نمبر 58.